سلامونه دوستانو په ژوند کې د هر چا څوک نه څوک داسې وي چې هغو سره دوی بې انتها مینه کوي، ډېر زیات پرې ګران وي او د هغو بغیره دوی ته ژوند هغه ممکنه نه وي. دا مینه د بچو سره کیدی شي، مور او پلار سره کیدی شي، دا مینه بل د ژوند ملګري سره کیدی شي. د مینې مثال زه د خپو لاندې د ځمکې ورکوم چې د دې ځمکې په سر باندې دی ګرځي، د چا سره چې مینه کوي هغو د پاسه د دوی په اوږو باندې دا انسان ګرځي او د ژوند کارونه په مخ بوځي، نو دا ځمکه دوی ته ډیره زیاته مهمه وي. دا د دوی سپورټ وي، دا د دوی سهاره وي. کله کله داسې وشي چې هغه څوک د چا سره چې ستا ډیره مینه وي هغه بدقسمتۍ نه هغه ژوند د لاسه ورکړي، هغه مړ شي، بیا د هغه د مرګ نه بعد په داسې کس څه تېرېږي څوک چې ورسره مینه کوي یا د هغه په مینهوالو باندې په دې باندې خبره کوه. دوستانو د خپې نه دې چې ځمکه وښویېږي راغورځېږي به. دا راغورځېدل بیا دوه قسمه دي، یو نارمل یا چې هر څوک په دې دغه باندې تېرېږي عموماً هغه خامخا خفه وي، غمجن وي، خو دا غم دایمي نه وي، دا یو څه وخت دپاره وي. انسان ډېر خفه وي، هغه کس په یادونو کې ورک وي، هر وخت یې غواړي چې هغه کس بېرته د ده سره وي، هغه په څه طریقه راژوندي شي. دا غم واقعي ډېر دروند وي، خو نارمل چې کله یا د نورو انسانانو غونته کې چې په چا تېرېږي نو دا یو څه وخت دپاره وي، داسې نه چې دایمي وي، ټول عمري وي، او یو څه وخت بعده هغه غم ختم شي. البته هغه یادونه، هغه نښې هغه په ځای پاتې وي او مینهوالو ته تل تر تله یادېږي، خو آخر دوی بیا واپس خپل ژوند ته راشي، هغه خپل کار روزګار، خپل زاړه تعلقات، هغه هر څه واپس خپلې لارې خپل طریقې ته راشي. خو یو نیم کس د خپو لاندې چې دا ځمکه وښویېږي خپل مین یې مړ شي نو دوی داسې راوغورځېږي چې دا د راغورځېدلو مزل یې دایمي وي، دا غم یې دایمي وي، د دې غم نه دی په یوه صورت نه راوځي. کلونه تېر شي خو دا غم د ده نه کمیږي او دوی غواړي چې په کومه طریقه یې چې دا مړ راژوندي شي. ډېر وخت پکې ولګي خو داسې سړی واپس بیا خپل کار روزګار ته نه راځي، هغه خپل زاړه چې کوم تعلقات وي، یاران دوستان وي، هغو په منځ کې بیا ناسته پاسته نه کوي، هر وخت په سوچونو کې په غمونو کې ډوب وي او ژوند هغه د دپاره ختم شي. ژوند یې بس دغه و چې کوم یې د خپل مین سره و، مین یې چې مړ شو دی هم مړ شو. دا دویم قسم چې کوم دی دوستانو دې ته مونږ پیتالوژیکل ګریف وایو او دا ډېر دروند وي او دغه علاج هم غواړي او علاج سره امکان لري چې داسې خلکو مونږه کومک مدد وکړو. خو البته په دواړو قسمونو کې د خپلو خپلوانو د دوستانو ډېر زیات رول وي، سپورټ ډېر مهم وي. پکار ده چې داسې خلکو سره مونږ کومک وکړو، دوی ته سپورټ ورکړو او دوی سره په دې غم کې مونږ شریک شو. په دې خاطر د پښتنو دا رسمونه ډېر ښکلي دي چې د مړي درېیمه ده، څلوېښتمه یې ده او کور والا یې نغرې نه بلوي یو څو ورځو دپاره، خپل خپلوان هغه روټۍ پخلی هم ورله راوړي. پکار ده چې دې ښکلي زمونږ چې کوم دا رواجونه دي، رسمونه دي، دې ته مونږ دوام ورکړو. داسې خلکو دپاره دا ډېر هیلپفل، ډېر مددګار وي. ستاسو ډېره مننه.